ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو فنګر پرنټ له کمپیوټر سره وصل کړو. له کمپیوټر سره د فنګر پرنټ وصلولو لپاره ضروري دی چې د زیکا فنګر پرنټ ډیوایس له ځان سره ولرو. تاسې کولی شئ د زیکا فنګر پرنټ ډیوایس په بازار کې په مناسب قیمت سره ترلاسه کړئ. د فنګر پرنټ د ډیوایس درلودلو په صورت کې ضرور ده چې د فنګر پرنټ ډرایور هم په کمپیوټر کې ولرو. نو د فنګر پرنټ د ډرایور ډاونلوډولو لپاره تاسې کولی شئ د ایګزاکټ ریلیز ټلګرام ګروپ څخه او یا هم د ایګزاکټ ویب سایټ څخه ډاونلوډ کړئ. نو له ټلګرام څخه د فنګر پرنټ د ډرایور ډاونلوډولو لپاره په خپل کمپیوټر کې ټلګرام خلاصوو او په ټلګرام کې ایګزاکټ ریلیز سرچ کوو. د ګروپ د سرچ کولو څخه وروسته ګروپ باندې کلیک کوو او ایګزاکټ ریلیز چینل جوین کوو. د چینل د جوین کولو څخه وروسته پورته ځو او زیکا فنګر پرنټ پیدا کوو. د زیکا فنګر پرنټ پیدا کولو څخه وروسته پر زیکا فنګر پرنټ باندې کلیک کوو او ډاونلوډوئ. د ډاونلوډولو څخه وروسته یې په خپل کمپیوټر کې انسټالوو. او همدارنګه تاسې کولی شئ د زیکا فنګر پرنټ ډرایور د ایګزاکټ ویب سایټ څخه هم ډاونلوډ کړئ. نو د ویب سایټ څخه د ډاونلوډولو لپاره لومړی خپل براوزر خلاصوو او په براوزر کې ایګزاکټ ویب سایټ ته ورځو. بیا د ایګزاکټ ویب سایټ د خلاصولو څخه وروسته پر ډاونلوډ ناو باندې کلیک کوو او بیا په دې صفحه کې ښکته راځو، زیکا فنګر پرنټ ډرایور پیدا کوو او پر ډاونلوډ تکمه باندې کلیک کوو. د ډاونلوډ پر تکمې باندې کلیک کولو څخه وروسته ستاسې کمپیوټر کې به د زیکا فنګر پرنټ ډرایور ډاونلوډ شي او د ډاونلوډېدو څخه وروسته د ډرایور د انسټالولو لپاره پر اوپن فایل باندې کلیک کوو او رن انتخابوو. او پر رن باندې کلیک کولو څخه وروسته په دې صفحه کې پر نیکسټ او انسټال باندې کلیک کوو. د ډرایور د انسټالېدو څخه وروسته پر فینش باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسې کولی شئ په خپل کمپیوټر کې د زیکا ټیکو فنګر پرنټ ډرایور انسټال کړئ. او په دې مرحله کې د فنګر پرنټ د ډرایور د انسټالولو څخه وروسته ایګزاکټ سیسټم خلاصوو. نو د سیسټم د خلاصولو څخه وروسته پر خپل اکاونټ باندې کلیک کوو او تنظیماتو ته راځو. په تنظیماتو کې پر سیسټم باندې کلیک کوو، ښکته راځو او ایګزاکټ فایلز فالوو. د ایګزاکټ فایلز د فالولو څخه وروسته ستاسې د ایګزاکټ فایلونه به د ایګزاکټ فایلز په فولډر کې ساتل کیږي او د ایګزاکټ فایلز فولډر مه ډیلیټوئ د دې لپاره چې ستاسې د ایګزاکټ فایلونه به له منځه ولاړ شي. او د ایګزاکټ فایلونو د فولډر تبدیلولو لپاره تاسې کولی شئ د تغیرولو تکمه باندې کلیک وکړئ. د ایګزاکټ فایلز د فالولو څخه وروسته د دې صفحې څخه بیرون وځو او ډاشبورډ ته راځو او د ډاشبورډ په دې برخه کې نااجرا شوې حوالې لرو. پر نااجرا شوو حوالو باندې کلیک کوو او په دې صفحه کې د خالد له طرف څخه احمد ته یو نااجرا شوې حواله لرو. پر حواله باندې کلیک کوو. اوس د دې حوالې د اجرا کولو لپاره غواړم چې د مشتري د ګوتې نښه اضافه کړم. نو د مشتري د ګوتې نښې اضافه کولو لپاره د ګوتې پر آیکن باندې کلیک کوم او د هغه څخه وروسته فنګر پرنټ د کمپیوټر سره وصلو. لکه څنګه چې تصویر کې ښکاري د فنګر پرنټ د وصلولو څخه وروسته د مشتري د ګوتې د سکن کولو لپاره د مشتري ګوته پر فنګر پرنټ باندې کیږدو او د سکن کېدو څخه وروسته تایید او ذخیره باندې کلیک کوو. پر تایید او ذخیره باندې کلیک کولو څخه وروسته د مشتري د ګوتې نښه په سیسټم کې ثبتېږي. د مشتري د ګوتې د سکن کولو څخه وروسته بیا د فنګر پرنټ پر آیکن باندې کلیک کوو. دا ځل غواړم وګورم چې مشتري مخکې پیسې ترلاسه کړي که نه دي. نو د دې معلومولو لپاره د مشتري ګوته پر فنګر پرنټ باندې سکن کوو. که چیرې د فنګر پرنټ او د سیسټم رڼا شنه شوله نو مشتري مخکې پیسې ترلاسه کړي دي. او یا هم که چیرې د مشتري د ګوتې په سکن کولو سره د فنګر پرنټ او همدارنګه د سیسټم رنګ سور شو نو مشتري مخکې پیسې نه دي ترلاسه کړي. د ایګزاکټ په هکله نور معلوماتو لپاره تاسې کولی شئ د ایګزاکټ ویب سایټ او یا هم د ایګزاکټ سوشل میډیا ګروپونو څخه لیدنه وکړئ.